او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب ملائکو ته وویل بېشکه زه په ځمکه کې یو خلیفه یعنې استازی جوړوم. هغوی وویل ایا ته په هغې کې داسې څوک جوړوي چې فساد کوي او وینې به تویوي؟ حال دا چې موږ ستا ستاینه کوو او تا پاک ګڼو. الله وویل بېشکه زه په هغه څه ښه پوهېږم چې تاسو نه ورباندې پوهېږئ. الله تعالی انسان د ځمکې خلیفه یعنې استازی او مسؤل وټاکه. ملائکو د انسان د فساد او وینې تویېدو اندېښنه څرګنده کړه. الله تعالی وښودله چې د انسان په پیدا کولو کې داسې حکمتونه دي چې ملائکې نه په پوهېږي. انسان ته عقل، علم او ازادي ورکړل شوې ده تر څو حق او عدل ټینګ کړي. انسان د ځمکې پر مخ مسؤل دی، نه بې مسؤلیته. علم او حکمت د الله لوی نعمتونه دي. الله تعالی هر کار په بشپړ حکمت سره کوي که موږ درک کړو. فساد او ظلم د انسان اصل هدف نه دی بلکې اصلاح او عبادت دی.